قسم دې په لیدو یې زخمي زړونه راټولېږي، قسم دې په لیدو یې زخمي زړونه راټولېږي، دا ځینې خلک خو د شاتو نه خواږه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو هوسټ، ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو میزبان عابد خان د شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن نه د پروګرام هنر او هنرمند سره یو ځل بیا د پورا ډېر فاصلې د ډېرو ورځو ډېرې مودې نه پس تقریبا چې د 2 میاشتو نه پس د اختر په موقع تاسو ته حاضر یو. وړوکی اختر دې تاسو ته ډېر مبارک شي، د اختر خوشحالیانې دې تاسو ته مبارک شي. پروګرام د هنر او هنرمند سره څنګه چې تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې موږ سره یو سندرغاړی یو هنرمند لازمي وي. نننی پروګرام کې ما سره د ښایسته سیمې د دیر سیمې ښایسته انسان، ښایسته فوک او علاقایي سندرغاړی چې ډېره خوږه غاړه الله پاک ورکړې ده، د فن سره د ډېر وخت نه تعلق دی، د فن خدمت کوي د ډېر وخت نه. عظیم خان موږ سره چې کوم دی پروګرام کې موجود دی، هغې سره به ګپ شپ لګو، هغې سره به تاسو معرفي کوو. نو راځئ عظیم خان سره تاسو میلاوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظیم خان څنګه یې؟ خیر دی، شکر. طبیعتونه، مزاجونه؟ ستاسو دعاګانې دي خیر. روژه څنګه تېره شوه؟ شکر دی ښه برابر. او په کلي یې که نه د کلي نه بهر یې؟ اوس دې ورځو کې خو زیات کلي کې کلي کې روژه مو په کلي کې تېره کړه؟ کلي کې. زبردست. نو روژه کې خو بس روژې نه مخکې هم چوټیانې شوي دي. خیر عظیم خان، د فن سره مو د څومره وخت نه تعلق دی؟ دې سره خو شوق زموږ د بچپن نه و، خو لکه تقریبا دې پېړۍ چې راغلي یو کیسټ مې سوټ د وخت نو تقریبا 20 کاله وشو د وازار نه. واو 20 کاله؟ تاسو خو اوس وړوکي ښکارئ. 20 کاله د فن سره عمر مې نه دی وړ خاص کار ښکارم. نه 20 کاله د فن سره وشو لکه دونه وړوکي یو 20 کاله؟ 20 کاله. زبردست. ماشاءالله. او زده کړه مو چا نه کړې ده؟ بس زموږ خو داسې علاقه ده ډېرو لکه چې هلته زیات داسې هنرمندان یا داسې څوک نشته چې رباب ووایي واچوي. اوس خو رباب لکه بس شوقیان ډېر زیات شو که نه علاقو کې دې کلو کې نو ربابیان اوس فلحال شته دی. په هغه ټایم کې دومره څوک نه وو، نو بس زیات مونږ د خپل بس ګوټمات شاعري او بس باجال کوو میداني پروګرامونو کې. صحیح دی. تاسو وایئ چې د وړوکوالي نه زما شوقونه لکه مطلب سکول کې خو هم تاسو بیا مختلف فنکشنز کې؟ بالکل کیسه به مغسته دی. داسې کله نه کله به ملګري راغونډ شو، ځان له بس محفل به جوړ کړو. ستار منګي دور کې هغه ټایم د سکول په سطح به هم پروګرامونه نه کول؟ کول به هم کله کله. نور سندرغاړي به هم پکې وو که نه صرف تاسو؟ بس زموږ علاقې کې دومره هغه ټایم کې څوک نه و، اوس هم داسې خاص څوک اوس دومره څوک نشته داسې چې مشهور یا داسې دغه ته راغلي، خو اوس کم زه لکه راغلي. پته درته څنګه ولګېده چې یاره زما اواز د دې قابل دی چې زه سندرغاړی جوړ شم؟ په هغه ټایم کې خو موږ د ورسره ستار منګی به و، بس بیا وروسته پکې رباب منګی راغلی. نو موږ بس ما داسې یو البم وکړو چې وړوکوالي؟ نه د 2000 کې. نور هغه ټایم کې خو موږ ستار منګي څه پټ پروګرامونه کول کلي کې. پټ نو مشران به قارېده که نه خفه کېده به جمسته ولې او د کلو سیسټم خو لږ سختې د مشرانو رولز لږ سخت دي. ښه زبردست. او د 20 کاله کې به څومره البم کړي تقریبا تاسو؟ تقریبا 200 خو شاله به کوي. ماشاءالله 200 خو زما په خیال چې نازي اکبر پسې دویم نمبر خو بیا تاسو یې نو؟ دا شته ډېرو فنکارانو مخکې کړي وایي ګل شو. یاره زما په خیال چې هغې خو دومره نه دي کړي. دومره البم خو زما په خیال چې نازي اقبال زیاتې کړي دي او د هغې نه پس خو ما داسې نه دي اورېدلي. زما په خیال چې بیا ستاسو دویم نمبر باندې نازي اقبال نه مخکې هم لکه کوم فنکاران چې تېر شوي دي که نه، وحید ګل پخواني زما زه د البم خبره کوم. البم یې کړي که نه وحید ګل هغه ډېر البم یې کړي. زبردست. عظیم خان، کتونکو سره موږ دا پروګرام شروع کړی د هنر او هنرمند. کتونکو سره به خپل خیالات اول شیر کړئ چې څه به ویل غواړئ کتونکو ته چې د پروګرام حوالې سره د دې حوالې سره مسافر چې کوم دی زیات تر پروګرام زموږ ډېر خوښوي اوري؟ اول خو زه ټول څومره مسافر چې پښتانه وروڼه زموږ چې په کومو هېوادونو کې دي، کومو ودونو کې څوک په کور کلي دي پښتانه وروڼه، نو ټولو ته اختر مبارکي ورکوم. ډېره مننه. او بیا به اختر داسې وړوکې غوندېګانې د اختر د مبارکۍ وغم ورته ووایو. زبردست. نو بس بیا چې د هغه مینوال وي چې یاره کله به اورو، نو موږ خبرې ډېرې نه کوو ځکه چې دا پروګرام زموږ د میوزیک دی، د هنر دی. نو بس ګانه چې ورته تاسو سندره ډالۍ کړئ نو دا خو به صحیح به خوشحاله شي، موږ هم خوشحاله شو.
عظیم خان ډېره مننه ډېر زبردست یقینا چې مینوال به ډېر زیات خوشحاله شي مسافر ډېر زیات خوشحالېږي تاسو ته یقینا ډېر زیات خوشحالېږي پښتنو ته او ټول مسافرو ته ډالۍ ده یقینا چې هغې به قبوله منظوره کړي عظیم خان سټوډیوز کې څنګه څه البمز وغیره ریکارډینګ شروع دی شته یا کړي دي یا خو اوس په دې نه پس په یو البم کوم خو دې نه مخکې د روزه کې موږ اوس البم کړو شاید پروډکشن شاید سټوډیو کې بالکل نو هغه اوس کې د شری د پاره ونه کې د شری شوی به یقینا چې هغه ریلیز شي یا ریلیز کېدو ولې هغه خو موږ مینوالو سره بار بار هغې تپوسونه هم کوي چې کله به راځي کله به راځي کله به راځي ډېر زیات تپوسونه کړي دي که نه نو اوس به راغلي وي یا به راشي دنګ ساتله بالکل یقینا عظیم خان ما سټارټ کې پروګرام خو مونږ خبرې سټارټ کړې خو ما نه پکې یو دوه کسان هېر شوي دي چې نن مونږ خو دا دوه پروګرام دې نه مخکې کړي دوه که درې مونږ کړي دي خو چونکې هغې کې زه سولو یوازې یم او یو ورځ سره مېلمه خو ننني پروګرام کې چې کوم دی دا زموږ ګڼ پروګرام دی د اختر دی که نه نو مونږ سره په کیبورډ باندې چې کوم دی توفیل خان موجود دی او توفیل خان چې کوم دی ډېر ښه کمپوزر دی که نه ماشاءالله زموږ کوم البم چې تر مونږ کړو روزه کې هغې کمپوزینګ هغه توفیل خان کړی دی زبردست او مونږ سره کیمره باندې چې کوم دی ایم کے خان چې کوم دی هغه البم ریکارډینګ هم جو د کړو واه پوره ټیم دی که نه پوره ټیم دی ښه زبردست ډېره مننه توفیل خان ستاسو هم او ایم کے خان میکایل خان ستاسو هم یو جهان مننه عظیم خان جی څنګه سندرې مو راوړي دي زموږ پروګرام دپاره مسافرو دپاره که نه بالکل ولې نه څه غزل مو راوړي که غزل دی او که نه سندره ده که ټول پښتنو دپاره دی که نه پېښور او د کابل ذکر دی پکې ټول پښتنو یو دغه دی شاعر دی سید لطیف زما یو ملګری درګۍ دی سید لطیف باب ډېر ښه شاعر دی مینوالو د اختر موقع ده او اختر کې چې کوم دی عظیم خان خپل کلي ولس کور یې پرېښی دی او ستاسو دپاره چې کوم دی دلته کې چې کوم دی موږ ته سټوډیو ته تشریف راوړی دی او تاسو ته چې کوم دی د خپل خیالات او د خپل زړه خبرې او سندرې ستاسو د خوشحالولو دپاره چې کوم دی دی راوړي دي نو یقینا چې تاسو به هم خوشحاله او عظیم خان سره چې کوم دی ګپ شپ هم روان دی سندرې به هم اورو عظیم خان لومبۍ به راته څه اوروې غزل سندره ټپې څه به راته اوروې غزل به واورو غزل به واورو غزل د چا دی سید لطیف شاعر دی ښه او ما په خپله ویلی دی ښه کمپوز یې توفیل وایي کړی دی توفیل خان زبردست ماشاءالله یار تکړه سړی دی توفیل خان نو ګرانو مینوالو عظیم خان نه غزل اورو غزل نه بس بیا راځو بیا ګپ شپ لګو د کار سړی یم زمانه دې هم کار واخلي ما دې را خپل کړي د پردو نه دې اختیار واخلي مینان دی برنا قاسی نتنگوی بی بدو خلق یو زمونگ بازار واخلی دی یو تا گورا چی غربت تلی ونه جوڑ کڑے دی بل تا گورا چی پاپایا در لخار واخلی پا دیرو سکوی دا دیرو دیر غمونا وی دیر یو سو د مینې لیونی دی بس پشمار واخلی او لطیف به خامخه په لاره تندکونه ویي چې ستا د سترګو د جامونو نه خمار واخلی کابل خلق را ټول کړي پردي پرېږده وایي دا خپل خلق را ټول کړي پېښور او د کابل خلق را ټول کړي پېښور او د کابل
خلق راټول کړي کابل خلق راټول کړي پردي پرېږدوئ دا خپل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي کابل خلق راټول کړي پردي پرېږدوئ دا خپل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي کابل خلق راټول کړي پردي پرېږدوئ دا خپل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي کابل خلق راټول کړي پردي پرېږدوئ دا خپل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي پېښور او د کابل خلق راټول کړي
خلک راټول کړي ردې پرېږدوئ دا خپل خلک راټول کړي پېښور او د کابل خلک راټول کړي پېښور او د کابل خلک راټول کړي واه واه عظیم خان ډیر زبردست پېښور او د کابل خلک راټول کړي واه 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 زبردست زبردست عظیم خان ستاسو یو ډیره مشهوره سندره شینوګۍ بل نه ورکړه ډیره زیاته خلکو خوښه کړې هغه سندره زما په خیال چې لومړی البم هم ستاسو بالکل دا شینوګۍ چې کوم دی تاسو سندرو کې ډیره زیاته یاده کړې ده نو د شینوګۍ باره کې چې کوم دی راته لږ ووایه چې نو پیل البوم دغه ما کړی و شینوګۍ بل ورکړه غزل مې لیکلی و بل هغه خلکو ډېر خوښ هم کو بالکل هغه خو ټولو کتونکو ته پته ده اورېدونکو ته پته ده خو مطلب شینوګۍ ریل لایف کې څه وکړه شاعرۍ کې صرف شینوګۍ وه بس شاعر دا لکه اوس تا خو د چا شنې سترګې خوښې دي چا خړې خوښې دي چا تورې لکه دا که چا غټې خوښې دا چا کس وړې خو بیا د شاعر دی که نه او نه بس سټیم په تاسو لګېدلی خو خبره د شاعر ده نه شاعري هم زما خپله وه دغه نو لکه مطلب دا چې زما شنې سترګې خوښې وې زما په شنو سترګو باندې غزل ولیکل ښه زبردست 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 یاره ډېر ټایم وشو که نه چې عظیم خان سندره خو مونږ اورېدلې ډېرې زیاتې خو لکه داسې مخامخ مونږ وایي چې لږ کتونکي مو اوري مونږ یاد مو راتازه شي شینوګۍ بل ورکړه شوه د زړه دنیا مې ورانه داسې ژوند مې په کار نه دی ربه سا واخلي زمانه شینوګۍ بل ورکړه زبردست زبردست ډېر ښه عظیم خان نو څنګه را روان سندرو کې چې کوم دی د شینوګۍ څه ذکر شته که نه هېره کړې ده نه ولې نه اوس کله کله خو بس خلک فرمایش کوي که نه نو موږ هم داسې زر نه هېروو نه نو د دغې نه پس چې کوم دی نو اوس یو غزل بل به هم ووایم شینوګۍ پسې ورشي خبره هم شینوګۍ پسې واه زبردست کتونکو شینوګۍ بل نه ورکړه چې کوم ستاسو په ذهنونو کې زموږ په ذهنونو کې نقش ده نو د هغې نه پس یو بل آیټم چې کوم دی بله سندره ښایسته عظیم خان تیاره کړې هغه هم شینوګۍ باره کې ده نو اورو دې ضرور خو زما یو ملګری دی عطا رحمان جی او شاید سټوډیو هم ده او شاید پروډکشن هم دی او دا لیکلي ما عطا رحمان سوادي صاحب لیکلي هغه ده نو ښه ښه زبر شاعري دې ځل هغې لیکلې ده شاعري د هغه ده ښه زبردست زبردست او کمپوز به ظاهره ده بیا زما په خیال توفیق خان ښه زبردست کتونکو یقینا چې تاسو به د دې خبرو نه د دې سندرو نه به تاسو خوند او مزه اخیستي بله سندره دې هم اورو خو اخر کې یو دوه خبرې صرف کوو او اخر کې بیا ګانې ته ځو عظیم خان نو زما په خیال سندره به مونږ اخر ته کوو صحیح ده ټیک ده که نه ټیک ده کتونکو سره څه شیر کول غواړئ خپل ذهن څه نصیحت څه میسج بس زموږ څومره پښتانه چې دي په کوم وطن کې په کار ده چې دغه وطن کوم دغه یې که نه چې د هغې احترام وساتي بالکل د خپل کلچر د خپل وطن د خپل پښتو د ثقافت چې هغه ژوندی وساتي او اتفاق اوسي یو بل سره بالکل بس دغه زموږ ټول پښتنو ته پیغام دی عظیم خان یو تپوس مې بل ذهن ته راغلی تاسو خو نه هم میسج ورکړو بهر خو مسافر خو تاسو هسې هم ډېر خوښوي تللی یې ورله مطلب تللی راغلی یې ورله ډېر دوبۍ ته تللی وم صرف دوبۍ ته افغانستان ته افغانستان ته ډېر تللی وم افغانستان کې خو زموږ ډېر زیات چې کوم دی مینهوال دي که نه هلته ښه زبردست ګرانو کتونکو پروګرام مخ راغونډو خبرې اترې ډېرې نه کوو شینوګۍ غاړې ته ورځو یقینا چې هغوی به په مخونو باندې خندا راغلي ځکه چې شینوګۍ د خلکو په ذهن کې نقش ده که نه نو شینوګۍ غاړې ته ځو ستاسو نه به غواړو اجازت د کیمرامین ایم کے خان د شاهد سټوډیو پروډکشن نه د عطا رحمان سواتي صاحب ډېره ډېره مننه چې دا دومره هلې ځلې د پروګرام شاته چې کوم دی د تنویر خان او د دې ملګري عمران ډېره ډېره مننه توفیق خان ستاسو هم ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ګرانو کتونکو شینوګۍ غاړې ته ځو د بل پروګرام پورې هنر او هنرمند چې یو بل سندرغاړی یو بل هنرمند به انشاءالله که هغه سندرغاړی وي که هغه شاعر وي چې د شوبز سره د آرټ سره تعلق ساتي هغه به موږ سره په دې پروګرام کې وي نو تر هغې پورې خپل خیال ساتئ د خپل چاپېر چل خیال ساتئ او دا کم
حکومت یا د حکمرانان چې کوم موږ ته د اورډرز راکړي دي د دې بیمارۍ د دې وبا باره کې، نو د دې احتیاط تدابیر ضرور وکړي، په خپلو کورونو کې اوسېږئ، په خپلو ذهنونو کې اوسېږئ. الله دې وکړي چې دا وبا دا بیماري زر تر زره انشاءالله ختم شي. اجازت درنه غواړم چې نوګۍ غاړې ته ځو. د لوی الله په امان. شنو گہیر ران نینو لامی وسیگی پزړګي کستا غمولا یا څنګه زمانه باهرګي نو ماتا یادیگی ستا شنکی شنکی خالولا یشنوگی چانا پی زندلنو ما چکلا یادا وسیار څوک یادوینا یو جری خپل په جانان دا والا پښینو گئی د ګودر غاړه خپل کوینا شنو گئی ہیر ران لئی یہ شنو گئی ہیر ران لئی نظر پکور کے مثال دل خبخئی یہ شنو گئی ہیر ران لئی وہ شنو گئی ہیر ران لئی
وا د پلار پکور دی باچایی وا څومره د خوند د زندګي وا ورسوا د شپې په غمونو کې اخته یا شینوګۍ هیره راننه او شینوګۍ هیره راننه شنو